بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو د سټوډیو کورس تقریبا 13 نمبر ویډیو تاسو مخ ته وړاندې کیږي. که چا زمونږ رستنی ویډیو نه کتلی تقریبا 12 ویډیوز دي. که هغه چا نه کتلی لړ شي لومبې هغه رستنی 12 ویډیوز وګورئ. کم کې چې تاسو د آډیو زده کړه کولی شئ، د آډیو فل ایډیټینګ چل پکې تاسو زده کولی شئ، لکه د سټوډیو ریکارډینګ په شان د خپل ریکارډینګ پکې بیا جوړولی شئ. نو بیا راځئ زموږ 13 نمبر ویډیو ګورئ. مینوالو په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړه کوئ چې په یو مایک باندې به تاسو ډبل ریکارډینګ څنګه کوئ. لکه بعضې مینوالو پکې دا خبره هم کمنټس کې راغلې وه چې موږ به په اډاپ اډیشن کې، یعنی زه خیر تاسو ته کولاوخم سافټویر، مطلب دې دا و چې موږ به دوه کسان په دې کې ریکارډینګ څنګه کوو، دوه مایک به دې ته څنګه کنیکټ کړو. نو مینوالو که تاسو چېرې ساوند کارډ نه لګولې، که هغه هر یو ساوند کارډ وي ټیک شو، که هغه هر یو ساوند کارډ وي نو په هغې کې تاسو ډبل ریکارډینګ نشئ کول. ټیک شو. ډبل ریکارډینګ هله کېږي کله چې ساوند کارډ ولګي، 2 چینل والا ولګي یا 3-4 هر څه والی، نو په هغې باندې اله ریکارډینګ کېږي. اوس خو راځو داسې ریکارډینګ ته چې یو کس ډبل ریکارډینګ وکړي، نو هغه به څنګه وي. داسې تاسو نشم بیانولی چې زه په اسان الفاظ سره فکر کړم، خو ویډیو تاسو مخکې وګورئ نو امید لرم چې ډېر به ستاسو خوښ شي، ډېر انتهایي. نو مینوالو اوس راځو لږ شان د ریکارډینګ به زه کوم او د هغې فل ایډیټینګ به کوم او بیا تاسو ته وایم چې څنګه یو کس به ډبل ریکارډینګ کوي. صحیح شو. نو دلته کې خو آلریډي مایک آر سلیکټ دی، دلته کې به زه په دې کلیک کړم، ریکارډینګ به شروع شي. هغه ریکارډینګ به زه بیا صحیح کم سیټینګ به ولوکم، سیټینګ مطلب دی ټیونر به ولوکم، نور به سیټي او بیا به درته ووایم چې مخکې به کې څه کول غواړي. نو راځئ شروع کوو. سوري دلته ریکارډینګ مسله وکړه ډبل ځای کې شروع شو، دا به ډیلیټ کو. هلته ډبل ځای کې آر سلیکټ دی ځکه. اوې مشرکانو دا مکی په منګه بدلګي، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا. اوې مشرکانو دا مکی په منګه بدلګي، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا. مینوالو زه فلحال ټیک هم نه یم، خو بیا هم ویډیو وړاندې کوم د دې دپاره چې تاسو زده کړو کې. مینوالو دا ریکارډینګ وشو، دا ما صرف بره کو. اوس دوباره دا به پلی شي، دا به زه اورم او دې سره به دوباره بل ریکارډینګ وکړم. لکه ګورئ ورته سوري اواز زه لږ شانتې سپیکر روانوم او د هغې سپیکر دپاره به زه اوس پاسم او زه به څه کوم مطلب ښه چې کتونکو دی ما ډیلیټ کو. سوري ګورئ ورته ښه چې څه کېږي. ښه دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا. اوې مشرکانو دا مکی په منګه بدلګي، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا، دا هغه محمد وراره د مونږه ناکلار کا. تاسو وګورئ نو مانه لږ شان د ګډوډ هم شو، خو بیا هم امید لرم چې څه ناسې صحیح وي. خو لومبې به تاسو داسې کار وکړئ چې لومبې به یو باندې ټیونر تاسو سم کړئ، نو نه بعد به بل سره ګورو. صحیح ده.
مینوالو ټینون بس نه صحیح دی پای به ټایم نه ویسټ کو بس هغه تاسو کولی شئ خو زه به صرف په دا طریقه ما تاسو ته ښودلې یم خو بیا هم بیا ته وښیم چې دې کې زه مثلا ایو لیکم هغې باندې او کې کلیک کړم دا به ای په نوم باندې سیو شو اوس به د دویم ټریک ته راشم په دې کې به دا ټیونر لګېدلې صرف به ای سلیکټ کړم ټول سیټینګ به دلته کې وشي نو اوس دا به دواړه پلی کړو چې څه کېږي وی مشرکانو دا مکی پمنگا بدلگی دا غمو خمد رار دی منگا ناکلار کا دا غمو خمد رار دی منگا ناکلار کا وی مشرکانو دا مکی پمنگا بدلگی دا غمو خمد رار دی منگا ناکلار کا داغا محمد ورد منگنا کلار کا مینوالو دا مال نور وړاندې راځي نو دا به زه ډیلیټ کړم څه نه څه طریقه خو مو دې نه هم زده کړه څه مسله نشته دی تاسو به دا نه وایه چې موږ ټایم ضایع شو تاسو څه نه څه چل زده کړو خو زه بل یو داسې وګورم که نه بل داسې یو نظم غونتی دی ما ته پوره نه یاد خو بیا به هم ووایم لږ تیز غونتی دی او زه ورته ټیک هم نه یم کړنګ د راکټ ورکه چې خلاص نشي صلیبي کړنګ د راکټ ورکه چې خلاص نشي صلیبي هی زی 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 بس په تیښته بځي وی زی 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 بس په تیښته بځي درکټ ورکه جلاس نشي صلیبي کړم درکټ ورکه جلاس نشي صلیبي هی زی 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 بس پتیښته بځي وی زی 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 بس پتیښته بځي مینوالو اوس ریکارډینګ کوم یو نوی شانتي نظم به بل ریکارډ کوم زه خو ټیک هم جوړم ورته نه یم خو بیا هم بیا کوشش وکړو ځان ته که هر څه وایې موږ تاسې نه یې ته ځان ته که هر څه وایې موږ تاسې نه یې ته موږ یو لشکریان زلمي ځان ګورې خبر ساته دا بوره هندو د مسلمانو نه کلار شه نور د کشمیریانو نه کلار شه ظالمه نور د کشمیریانو نه کلار شه کلار شه نور د کشمیریانو نه کلار شه دا به اوس مینوالو لږ شانتې جوړ کړو که صحیح جوړ شو نو بیا به ورسره نور ریکارډینګ وکړو ټیک ده زنته که هر څه وایې موږ تاسې نه یې ته موږ یو لشکریان زلمي ځان ګورې خبر ساته دا بوره هندو د مسلمانو نه کلار شه نور د کشمیریانو نه کلار شه ظالمه نور د کشمیریانو حاجی ګرانو کتونکو ما ورته اس اس نوم ورکړو ټینور ته زه به دې ته هم ډایرکټ ورکړم اس اس څه شو دا یې ها ټینور ډېر صحیح نه دی خو بیا هم بس صحیح دی داسې به ورته ووایو چې صحیح دی مینوالو دا یو دا طریقه شو چې دلته بره کې او که دا طریقه نه کوئ نو دې څه باندې به داسې کلیک کې او مایک خو الریډي سلیکټ دی چې دا ویو شروع شي دا به بند کړي اوس ورته ګوره زنته که هر څه وایې موږ
हाय ठीक दो जी मंगता सनई तो मंगियो लश्कर या जलमी जन ग्वारे खबर सता ठीक दो जी या नोना कलार शजालिमा नूर द कश्मीर या नोना कलार سمشه ګوره سمشه ته مینوالو نورو ما داسې هیر شو نور نه راتلو خو دغه طریقه د ډېره اسانه طریقه ده زه تاسو ته لږ شان پلی کوم او بل خبره دا چې دلته کې دی کې یو شور او د اواز ذکر او که نه دې ځای کې که تاسو خیال لږ وکړئ دې ځای کې سوري دا به د دې ځای کې تاسو خیال وکړئ دې ځای پورې تقریبا ډېر زیات شور راغلی دې ځای نه دې خوا نو دا ذکر راغلی چې زما اوټ اواز لګولی دی او زه اورم لکه سپیکر باندې تاسو ته مایک کې هم لږ لږ ریکارډینګ به راتلو که نه نو دې وجه نه دا اواز راغلی کله چې ایرفون ولګېږي نو دا بیا اواز نه راځي ایرفون کې به تا هغه اواز اورئ ورسره وایه بس خبره ختمه اوس زه پلی کومه نو صرف تاسو ته چل ښودل دي زما نور اواز صفه یا بیا تاسو خپله کولی شئ انشاءالله منگتا سنیتا ٹھیک دو جی संत कहर सवाई मंगता सनैता मंगियो लश्कर या जलमी जन ग्वारे खबर सता दा बोर हिंदू द मुसलमानो ना कलारशा ठीक दो जी नूर द कश्मीर या नो ना कलारश जालिमा नूर द कश्मीर या नो ना कलारशा कलारशा नूर द कश्मीरियानो ظلم دی راخستی دی نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولی دی نن پا کشمیری معصوم کتونکو دې خو ورته ګوره دا زه څنګه ریکارډینګ کوم څه طریقه کوم هغه رنګې چې بیا تاسو هم کوئ نو تاسو ته به ډېر اسانه شي ټیک شو دې خو ته ګوره ښه زه به څه کوم ښه په روانه کې به زه په دې کلیک کوم ظلم دی راخستی دی نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولی دی نن پا کشمیری معصوم ظلم دی راخستی دی نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولی دی نن پا کشمیری معصوم دومره درته وایم نور نیغ په سمه لار شه مینوالو زما आवाज بالکل ټیک نه دی خو بیا هم تاسو ته وړاندې کومه چې څه نه څه طریقه ته زده کړئ ظلم دی راخستی دی نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولی دی نن پا کشمیری معصوم های نیخ شا دومره درته وایم نور نیغ په سمه لار شه نور د کشمیریانو نه کلار شه ظالمه مینوالو زما आवाज خو تاسو ته مو ویل چې ټیک نیمه خو بیا هم څوک حوصله لږ شان د وره بیک سایډ نه ټیک شو بلکې ټولې وره چې څنګه دی संत कहर सवाई मंगता सनैता ठीक दो जी संत कहर सवाई मंगता सनैता
منگ یو لشکریان زلمی زن گواره خبر ستا دا بور هندو دا مسلمانو نا کلار شا ٹھیک دو جی نور دا کشمیریانو نا کلار شا ظالما نور دا کشمیریانو نا کلار شا کلار شا نور دا کشمیریانو نا کلار شا ظلم دی راخستی دے نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولے دے نن پا کشمیری معصوم ظلم دی راخستی دے نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولے دے نن پا کشمیری معصوم ظلم دی راخستی دے نن پا کشمیری مظلوم اور دی آچولے دے نن پا کشمیری معصوم تمہارا در توایا منور نیخ پسا ملار شا تمہارا در توایا منور نیخ پسا ملار شا نور دا کشمیریانو نا کلار شا ظالما بالکل کتونکو د دینه به تاسو هم ډېره زده کړې لږه نه ډېره ځکه چې ډېره اسانه طریقه ده د دغه سانتې ریکارډینګ جوړولو نو مینوالو که تاسو ته هم څه پرابلم وي څه مسلې ده ته تاسو لاندې کمنټس کې لیکلی شئ انشاءالله زه بېرته په ویډیو باندې حل کومه د ویډیو په طریقې سره او زموږ چینل چې ضرور سبسکرایب کړئ که څوک ورته نوي راغلي نو جرار ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او زما له د راروان د اډاپ اډیشن د نورو دغه شانتې ویډیو دپاره اجازت راکړئ د الله په امان